په دې ویډیو کې باندې موږ دا زده کوو چې څنګه کولی شو موږ خپل یو فولډر ته پاسورډ ورکړو. ته غواړې خپل شخصي معلومات د دې څوک یې ونه ګوري، موږ په یو فولډر کې دي، ته غواړې چې دا فولډر څوک ونه ګوري، دې ته موږ څنګه کولی شو پاسورډ ورکړو. په دې درس کې به موږ دا زده کوو. نور به د کمپیوټر په سکرین ګورو. که چیرې غواړې کمپیوټر زده کړې نو زما چینل سبسکرایب کړه، د زنګ علامه هم فعاله کړه چې د ټولو نه مخکې زما ویډیوګانې تا ته ورسېږي، ترې نه استفاده وکړې. نو به سکرین په بسم الله الرحمن الرحیم. زه غواړم چې دغه فولډر ته زه پاسورډ ورکړم. دې نه مخکې چې زه دې ته پاسورډ ورکړم یو خبر تاسو ته اول نه وایم چې باید تاسو په کمپیوټر کې وینرال سافټویر باید انسټال وي. وینرال یو وړوکی سافټویر د ډېر په کار راځي، ښه سمه ده، هغه باید انسټال وي. که هغه چیرې انسټال نه وي بیا موږ سره پاسورډ موږ نشو ورکولی خپل فولډر ته. زه راځم فولډر ته پاسورډ ورکوم، لیفت کلیک وهم، لیفت کلیک نه بعد راځم اډ ټو ارچیف. کله چې دا ووهه دې نه بعد به ته راشي سیټ پاسورډ. دلته به ته خپل پاسورډ ولیکې. زه پاسورډ ورکوم 1000 دین اوکې ور دې که دې نه بعد به لاړ شي اوکې. پاسورډ ما سره وشو. دغه فولډر ته ما پاسورډ ورکړه او دا بل فولډر به ته ډیلیټ کړې، سمه ده. دا مې ډیلیټ کړه مکمل دې ځي نه. دې نه مخکې چې زه پاسورډ خلاص کړم ما یو ویډیو جوړه کړې ده څنګه موږ کولی شو چې خپل پی ډي اف ډاکومنټ ته پاسورډ ورکړو. تاسو کولی شئ دا ویډیو هم د آی بټن سره وګورئ. که چیرې ضرورت مې دا ویډیو له لاسه مه ورکوئ، ډېره ښه ویډیو ده، سمه ده. اوس زه راځم ګورم چې پاسورډ یې ما سره اخیستی یا نه دی اخیستی. زه دا راځم فولډر خلاصوم. کله چې فولډر خلاصوم وګوره دلته عکس په هغې فولډر کې ما نه دلته پاسورډ غواړي. زه دلته پاسورډ ورکوم 1000. وګوره ما سره مکمل د عکس خلاص شو. په دغه اسانه طریقې باندې موږ کولی شو چې خپل فولډر ته پاسورډ ورکړو، سمه ده. که چیرې کومه پوښتنه لرې نو په کمنټ کې ولیکه. افغان ورډ ایجوکیشن سبسکرایب، بیل آیکن، لایک، کامنٹ، شیر. Thanks for watching you.